چنجای دا درکه چنجای دا لوبي مو مچتدي کتلې. السلام علیکم ورحمت الله. مینوالو زه یم شامیر خان او په دې ټایم کې زه موجود یم په اټلانټیک سیټي نیو جرسي امریکا کې او نن به مونږ چکر وهو په هلیکاپټر کې. د دې ویډیو مطلب زما صرف دومره دی چې زه تاسو ته وښیم چې په دې ملک کې د یو شي کمی هم نشته. تاسو ته د هر یو شي موقع ملاویدی شي دلته کې. سړی نیول غواړي هلکه دا لوبي مو مچتدي کتلې. مینوالو اسمان ته راختلي. ساجده ای ساجده دا لوبي مو مچتدي کتلې. واه یار د هلیکاپټر نه خو ډېر زیات مزه کوي. بیا نور هم او ډېر ښکلی ښکاري. دا اټلانټیک اوشن دی او دا اټلانټیک سیټي ده. دا سیټي چې دا د سمندر په منځ کې ده، ګیر چاپېره سمندر دی او په منځ کې دا سیټي ده. هغه مونږ ورته پښتو کې څه وایو؟ جزیره. دا هغه جزیره ده او ډېر زیات ښکلي بلډینګونه، ښکلي کسینوګانې، ښکلي هوټلونه او ډېر مزېدار سیټي ده. او موږ خو دلته کې د ډېر وخت نه اوسېږو. خو ما ویل صبر وکړه چې نن یې د بر اسمان نه ګورو. ما خو ویډیوز په اردو کې کوله ځکه چې زما ډېر ملګري انډین دي او هغوی ډېر زیات لایک کول زما ویډیوګانې. خو بیا ما ته ستاسو د ټولو ملګرو په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې کمنټس راته چې پلیز پښتو کې جوړو ویډیوز. نو ما ستاسو لپاره په پښتو کې ویډیو شروع کړه. انشاءالله د پښتو خو زموږ خپله ژبه ده، نو داسې کار به کوو. انشاءالله تاسو زما سپورټ کوئ. پلیز ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل خامخا سبسکرایب کړئ. زه به تاسو ته نور هم ښکلي ښکلي ویډیوګان په دې چینل راوړم. دا لوبي مو مچتدي کتلې. کوشش کوم چې څومره شارټس ویډیو جوړولی شم، چې څومره ورکوټي ویډیو جوړولی شم، ځکه چې ستاسو په کمنټس کې وایي چې شامیر خان ستا ویډیوګانې ډېر زیات لانګ وي، ډېر اوږدې ویډیوګانې، بیا موږ ورته بور شو. نو بور کېږئ مه. پلیز چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. ستاسو ډېره ډېره مهرباني. او زه به تاسو نه دلته کې واخلم اجازت او ما ته ډېر زیات مزه راکړه. او په کمنټ کې ما ته ووایي چې تاسو ته ویډیو مزه درکړه او که نه. ما ته به پلیز 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 ضرور وایي، کمنټ ضرور وکړئ. زه په کمنټس ګورم د ټولو. د الله په امان. راشه کنه دې ګاډي کې هوا چیک کا. تا دې زخ په بله اړولې د شابه هله شابه مینهوالو ګاډي کې هوا چیک کا. هله بیبي